الله تعالی یو انسان پیدا کړی دی د عبادت لپاره. که یو سړی په دنیا کې وخت تېروي د الله تعالی عبادت کو، داسې اعمال کو چې پابند الله او د الله رسول خوشحالیږي، نو دغه مطلب دا دی چې دا انسان په خپل مقصد کې کامیاب دی. او که یو سړی په دنیا کې وخت تېروي او دا یې عمل نه کو، نیک عمل نه کو، دینداری نه کو، هغه چار نه کو چې پابند الله او د الله رسول خوشحالیږي، د بېدینۍ چارې کو، هسې ژوند تېروي، وخت تېروي، نو بیا داسې انسان په خپل مقصد کې ناکام دی. نو دغې وجې نه چې یو میشتوس الله تعالی مسلمون پیدا کړي، دنیا ته رالیږلي، بیا په چار دو چې میشتوس هغه چارې وکړي، هغه عمل وکړي چې پابند الله او د الله رسول خوشحال. رمضان مبارک میاشت تېره شوله، ویس د شوال میاشت شریدو، نو عموما میږ عام طور باندې دا ویني چې کله د روژې میاشت شری وي، بیا جماعتونه ابود وي. په جماعتونه کې یو رونق وي، هر لمونځه کې یو رونق وي چې څرنګې رمضان مبارک میاشت رخصتیږي، ختم کیږي، دغه رنګې د میږ هم د جماعتونه رخصتیږي، د جماعتونه وځي. حالانکه بنیادی خبره دادو چې روژه دا د میږه د تربیت میاشت. په روژه کې میږه د خپل اعمال، د خپل ځون اصلاح کې، د خپل عملي تربیت وکړي، چې دغه میږ کوم عمل وکړي چې هغه عمل مخته میږ په نوره میاشت کې په خپله زندګي کې راولي. نو که څرنګه یو سړی داسې وي چې هغه په دغه میاشت کې عمل وکړو او مخته په نوره میاشت کې هغه عملي نه پرېږدي، دینداري پرېږدي، نیکۍ پرېږدي، دین چار پرېږدي، نو دغه مطلب دا دی چې دغه انسان صحیح تربیت نه دی شوی. نو دغې وجې نه چې کوم عبادات دي، کوم معمولات دي چې هغه میږ په روژه کې کوي، په روژه نه وروسته هغه کوي، نو میږ صرف د یوې ورځې دپاره یا د یوې میاشتې دپاره د الله تعالی سره تعلق نه دی، د میږ تعلق د الله تعالی سره د ټولې زندګۍ دپاره دی، همیشه دپاره دی. نو دا د شوال میاشت شریدو، شوال میاشت ډېر زیات فضیلت دی. بنیادی خبره دا دو چې میشتوس پوندې دا ویس میاشت راغلی دو په روژه نه بعد میږو په دغه میاشت کې کوم عمل کوي. نو کسې دا میاشت دا د شوال دو، په دغه میاشت کې میشتوس ته الله تعالی ډېر انعامات ورکړي دي. اسلامي میاشت د ماشوم نه شروع کیږي، تاریخ چې بدلیږي کنه دا د ماشوم نه بدلیږي، چې ماشوم څوک میاشت ویني بس بل تاریخ شروع شي. نو چې کوم کسه د عیده په شپه باندې میاشت ولدله، هغه شپه د میشتوس دپاره لیلة الجائزه ده، د عیده شپه، د عیده د شپې ځون ته فضیلت دی. نو الله تعالی دغه میاشت نصیب کړی ده. په دغه میاشت کې الله تعالی میشتوس ته عید الفطر نصیب کړی دی، د عیده ورځ دغه هم ډېر زیات فضیلت دی. او په دغه میاشت کې الله تعالی میشتوس ته صدقة الفطر، سرسیه در نصیب کړی ده. او بیا د حج چې کومې درې میاشتې دي، شوال، ذوالقعده، ذوالحج، اول لس ورځې، نو دا شوال د دغه د حج د میاشتې د اوله میاشت، نو د دغه میاشتې ډېر زیات فضیلت دی. بنیادی خبره اوس په دا کې دا زده کوي چې میشتوسو په روژه نه بعد کوم عمل کوي، د اعمال د قبولیت دا وکړي چې کوم سړی یو عمل وکړو، بیا د الله تعالی نه سوال وکړو چې یا الله د مو عمل قبول کړه. که چیرې عمل وکړې په یغه عمل کې قبولیت نه وي، نو تو که داسې په ظاهره ډېر ښه جاندار، شاندار، زبردست عمل وکړې، خو چې الله تعالی یې قبول نه کړو، د دغه عمل هیڅ قیمت نشته، د الله تعالی په نزدیک باندې بیکاره دی، هیڅ فایده یې نشته. نو دغې وجې نه چې کله یو سړی عمل کو، بیا د یغه عمل د قبولیت ته وکړو. او دومره خبره علما فرمایي چې د عمل د قبولیت دا یو علامت دا دی چې په یغه عمل نه بعد انسان ته مزید د نیک عمل توفیق ملاو شي، د په زړه کې شوق پیدا شي د یغه عمل. که چیرې یو عمل وکړو په نه بعد د په زړه کې شوق نشي پیدا، مخکې توفیق نشي ورته ملاو، بیا هغه عمل د الله تعالی په حضور کې قبول نه دی. ځینې علما دا لیکلي دي یا چې د اعمال د قبولیت دا یو علامت ده دی
چې کوم انسان یو عمل وکي بیا کسه چې پریشانه بعد مشتوس اکثر عمل پریشا کیږي چې پریشا کې یو عمل کړی چې هغه پریشانه بعد د انسان د یغه عمل نه په سټ تا کیږي که په یغه عمل باندې ویلوړ وي ا انسان پریشانه بعد هغه عمل کو که هغه عمل پرېږدي کچېره یو سړی پریشا کې یو عمل کو پریشانه بعد هغه عمل جاری وسوتی ځنه په چټ نشي یا چې د قبولیت علامت که یو سړی پریشا کې عمل کو ورسته پریشانه بعد هغه پرېږدي بل رجا کې وکړو لوړ یې سوچ نه فکر نه وي یا چې د عمل د قبولیت علامت نه دی نو قبولیت ولته شي چې کله یو سړی عمل وکړو پریشا کې او بیا پریشانه بعد یغه عمل باندې یغ چار باندې دغه سه عمل جاری و ساری وسوتی او دومره خبره دادو چې کله یو عمل کې بیا کتو مثلا زه مثال درکوم پریشا کې د لمینځ کا په صف اول کې په تکبیر ولا سره رجا د نیولا تلاوت ک ذکر د ک او نور اعمال د کړل صلات او تسبیح د کړل صلات تهجد د کړل صلات اوابین اشراق چش د منځنه د کړل تلاوت د خو چې څنګه رجا لوړه بس عمل ختم څنګه رجا ختم شو تلاوت ختم رجا ختم شو تهجد میز ختم رجا ختم شو چاشت اوابین اشراق دا ختم نو ورسته چې دا عمل پرېږدي نو دا څټه عمل د الله تعالی په حضور کې نه دی قبول د قبولیت علامت شرط ده چې ورسته په یو عمل باندې دغه سمخ کې تجاری او ساری وي په یو عمل باندې عمل کې په یو عبادت باندې عمل کې مختبه دغه سه جاری سوته ځکه چې دا میاشت میشته تربیت ته پوره ده یو سړی که تبلیغ ته لور شي تبلیغ کې خود درش په د پوره کافی نه دي چې لا د پوره کافی نه دو کول کافی نه دی نو دای خو دین ټول په کول کې نشي زده کولای په څلور تر ځکه نشي زده کولای نو بنیادی چې لا د ځکه تبلیغیون ضروری غني چې دا چې لا د انسان د تربیت ته پوره وي چې په دا کې د سړی تربیت وشي په دا کې سړی لمینځ دا کو په دا کې ذکر عادت جوړ شي تلاوت قران زده کو نور اعمال وکړو چې هغه د عادت جوړ شي ورسته بیا په نبات پاغه چې کله په کور کې په باندې عمل کو نو دا د رژیم میاشته د میشتوسته پورا د تربیت ولر نو داسې خلک چې هغه یو عمل وکړو په نورسته هغه عمل پرېږدي دغه مثال زه درته بیانوم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث بیانوي دغه راوی دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث تا دی کم من صائم ليس له من صيامه الا الظما وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر یای چې ډېر رادوري داسته چې یغه ته د لوجه او د تند نه بغیر بلیت تشنه ملوي شي او ډېر داسې خالته چې د شپې قیام کو تهجد مینځ کو خو اته د ویلوري نه بغیر د ویشول نه بغیر بلیت تشنه ملوي شي ثواب نه ورته ملوي شي اواجت شته چې په عقیده کې به فرق وي یا په نور شي نه کې فرق وي دغه وجنه چې کیم سړی په یو شی باندې عمل وکړو یو عمل وی په مخ کې جاری وسوتی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل حدیث هدی چې کله مطلب مشتوس یو عمل کی په هغه عمل کو مشتوس دوام وروالي پیغمبر علیه السلام فرمای احب الاعمال الى الله ادومه الله تعالی ته محبوب عمل هغه دی چې یو سړی په یو شی باندې عمل وکړو هغه عمل کې دوام وشي همیشه یو داس نه چې یو سړی دی نن یې لاس پورې تلاوت وکړ سبوی واسي پورې نه کو په دا پیرا هفته کې یو په نه دی کړی د قران مخې نه دلدلای نو د لاس پورې تلاوت الله تعالی خو ثواب په درکوي اجر په درکوي خو الله تعالی ته محبوب عمل کیم دی چې نن یې واسي پورې وکړه سبوی وکړه بلر جو وکړه روزانه یې کا نن یو په تلاوت وکړه روزانه یو په تلاوت کا نن یو په وکړه نیمه سي پورې وکړه به سي پورې وکړه داسې کا خو چې په باندې عمل وي مخې پاکه دوام وي همیشه وي نو الله تعالی ته داسې عمل محبوب دی نو دغه وجنه زه ان شاء الله مخکې کلپینا کا دا تفصیل ته بیانوم چې میشتوس پرېژا کې تهجد میز کا د یغه کیم ثواب دی و میشتوس هم تهجد میز دغه سه جاری او سری سوتی الحمدلله د میش په مدرسه کې مرکز اهل سنت والجماعت سرګودا پدا کې د تهجد د منظم معمول دی طالبونه
تهجد پوره چګول ضروری دی په نه بعد سبق شروع شي د لمونځه پوره 1 غنټه د ټیم کې وي نو تهجد باندې عمل دغه څومره فضیلت دی د چاشت د اشراق صلات اوابین دغه څومره فضیلت دی دا ان شاء الله زما کې په تفصیل ارته بیانوم الله تعالی د میشتو ټول ته د نیک اعمال توفیق نصیب کو او الله تعالی د میشتو په زرینه کې د نیک اعمال شوق محبت پیدا کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین